عزیزانو زما خدای گواد چې زه دې قوم نه مایوس لمې نه غواړي چې دې خلکو ته جلسه وکم یا ورته تقریر وکم لمې نه دا واته ورځې وشوې چې دې قوم زما متعلق سال جوړ کړي یو به یو ته غوږ ورنږدې کی خبر نه بجلیګر ملا خو ډزې وشو بل به بل غوږ ته نږدې بل به بل غوږ ته نږدې کلي دي ډېرې دي چې بنو دی چې میران شاه دی پاړه چنار قطر دی دوبۍ ده هالند دی دوحه ده ریاض دی جده ده ټلیفونونه دا چا وکړه دا پروپاګاندا چا وکړه سیکان رااله د پټیاله هندوان رااله د دلی انګریزان رااله د یورپ او کنه دا خلق وکړه چې دا ګریم پریخي دي منځونم کوي تسبیح مړی مسلمانان هم ځان ته وایي دیو ولی په بجلیګر مولا ولې ډز وشو څه چالي کړي سړی وجلې و هغه مولانا عارف الحسیني چې قتل شوی دی شیعاګانو په د ډز عارف الحسیني چې چا قتل کړی دی خو شیعو ته معلوم دی حکومت ته معلوم دی صدر ضیاءالحق صاحب چې چا قتل کړو دنیا ته به 2 ورځو کې پته ولګي چې چا کړی کنه جی اوس کا موجوده حکومت کې ایمان وی او غیرت پکې وی نو د ضیاء او د عارف الحسیني قاتلان دي برملا میدان تروباسي او چرماری دي کی چې دنیا ته پته وي کنه جی بجلیګر مولا یا دغه مرګري اهل سنت والجماعت ورسردی بدنامول سپاه صحابه والا ما وی اخواله کاندي د صحابه په نوم باندې مرګري شوی دي اوس کلیر کټ پتا ولګی دا چې دې کې د سنیت سپاهیت احساس نشتا دا چې چا کړی دی دوی ته معلوم دی بجلیګر مولا د چا مړه ګډه نه ده پاسولې په هغه به ډز ولې څوک کوي یو سړی به پې ډز کوي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي دا رسوا او شرمېدلي او والله کې پرېږده ډز صحیح دستی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای مرګره لرم د ټوله خدای پروا نه لرم تاسو پوه شئ په خبره باندې ما ټول عمر د خدای په باور تیر کړی ټول عمر او دینه بعد مم د خدای اسرا او د خدای باور ده زما خدای چې زما په تندي کې څه لیکلي اب ما ترارس
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। चरत की चियई तासो मर्ग बदरु रसी युद्रिकुमुल मौत, मर्ग बतासु ब्यामुमी वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कपा मुहकम ब्रजुनु के नास यही अलतबम द मर्ग न खलास नश। तासो फौजी जहाज द मल्क लोया सरमाया पके नास्ता, हिफाजत फौज कई, लेकिन दाजल फरिश्ते चिकम जे के वर्ता वलाड़े वे द फौज हिफाजत बचकड़े से खबर कवाए। पर उनमें यो फौजी ता हुए मावे कर कर डेर मकावे तासो दामो आए च तासो जमुंग पसर दे मल्क पे तेरा हुए कम फौज च खपल सदर बच नकड़े शो फौज बमुंग से बच गई। कम फौज च दखपल सदर हिफाजत नकड़े सो अब जमुंग से हिफाजत, जमुंग हिफाजत हम खुदाए बकई, दमल की हिफाजत हम खुदाए बकई। अजीजानो दा जमुंग मल्क दे, दा जमुंग वतन दे। मौजूदा वक्त के माशिया ताबल और अजोए चे फिक्र का दा से आजाबून अस्तासो पसर वलाड़ दी कयो तरफ तदरुस अजाब दे, बल तरफ तद इंडिया अजाब दे, बल तरफ तद अमरीके अजाब दे। कदा मल्क नो न बत शिया शिया पाती के गयो न बज सुनी सुनी पाती के बलदा चिस्ताओ जमा मंस के जगड़ा द डंडे मारा है न दा, स्ताओ जमा मंस के जगड़ा द कोतक मारा है न दा, स्ताओ जमा मंस के जगड़ा द परजोनो न दा, स्ताओ जमा मंस के जगड़ा अगा द दलाइल। ठीक है जी। तो है अबू बकर उमर उस्मान ज्यादा करे हजरत अली सरा च खिलाफत द अली हको अबू बकर वागस्तो मावे वारा आशिका रा मजहबो मिल्लत जुदास्त। उलमाओ न माफी वाड़ काबू जहल चिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोई दुश्मनो दासी दुश्मने चिद कसाब नबेस खालरी रावड़ा औ द बैतुल्लाह पख्वा के बैद रसूलुल्लाह पमलाचो द पैगंबर द कतल साजिशुना बदा अबू जहल पकूर की गेद हजरत उमर चा तैयार करे द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द सर प्रे कोल द पार दुश्मन अव्वल द सरदार कौले ब्या माफी वाड़म च आशिकारा मजहबो मिल्लत जुदास। कमा अबू जहल उस चरता उलिद नजमादी पुखदे कसम हुई चबदा अबू जहल स्तरगे सपवमा वले चिपदे स्तरगुई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लिदले यजीद तस्वार से चुए कमा यजीद लिदे जबद यजीदम स्तरगे सपवम जका चिपदी स्तरगु इमाम हुसैन लिदले
ولی کمقل یې ما خو درته وی چې یو یو دا لالولو یې داسې پکوړه یم ږدم او کې مکش مې درته نیولې راشي دا سربک یې ما او کې ما سپوت اچول سپوت په بني آدم یې مونږ ولی پائے سگ بوسی دا مجنو خلق گفتہ آج بود پائے سگ بوسی دا مجنو خلق گفتہ آج بود گفت گاہے در کوہ لیلا رفت بود مجنون سپیرا نیولے دے او د سپیخ پہ سپائی لگیا دا چکے د سپیخ پہ سپے سپے دے مردار دے و شک پکی نشتا چس پہ دے مردار دے خوخ پیز کا سپاو ما گفت گاہے در کوہ لیلا رفت بود داس پیبا کلا کلا د لیلا په کوسه کې ګرځېدل نو د دې سپي خپو سره د لیلا د کوسې خاورې لګېدلې دي نو زه خپې ځکه سپوم چې د لیلا د کوسې خاورې زما خولې له راشي دا د عشق مقام دی ماما تاسو په عشق څه پوهېږي ګیره مه راکاږه تاسو په څه پوهېږئ دا خلکو ته ګوره پیمانې ووایئ تاسو بیله خبره ده چې تاسو غونډس کې یې او مونږ هم بالران مولا بالر دی او عوام غونډس کر چې هر طرف ته یې ولي په ډبې نه یایي او نه یې په ډنګ یایي مونږ څه پوهېږو عشق یو نره غند درد چې په دې ځای کې پیدا شي دغه ځای چې په چا مین نو د هغه کور به وي آب پکې اوسېږي بل څوک به پکې نه پرېږدي بل څوک به نه پرېږدي مولانا روم وای بخدا کسی نہ امرا بشگا فجال بیرول کل بخدا کسی نہ امرا بشگا فجال بیرول کل کہ درون خانے تو دیگر چیکار دارد بخدا قسم سینه می وشلا و زړه می بهر راو باسا زړه می بیا سیری کا دننه می د زړه په نقطه کې وګوره اے الله زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي د چا زړه چې د خدای کور نو د هغه بیړي تباه ده او غرق دی دا هغه کور روان دی چې د چا زړه د خدای کور نو چې د چا زړه د جناب محمد رسول الله کور څنګه کور دی نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو خپل معشوقې ته وایي چې اودس مودس نه پوهېږي او د سونو نه پوي او نه په مونځ پوي خو چې ته را مخامخ شي سجده درته وکړي مولا ناست کافر غیر الله ته سجده خو کفر مرتد یہ سجدہ
अगर उनको रवा नहीं, यूं सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, यूं सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। आखिर के वही कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। तासु ख्याल अजीजानो मुंग पुई गुना मोहब्बत मुंग पुई माँ योशिया दे जमा अशना दे माँ वे का खबर हो रहा खुदा पर आस्ता है चे न तो शिया शिया न तो सुनी सुनी माँ वे चवाले माल मुंग द्वारा शेखेला नियो प्रदो आदत तंबलू ना गागू शियान अली राशक जदर तवख है आगा दर्द चिकम दर्द अली और दागद मरगरो पढ़ क्यों द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुतालिक देखो गोरे अली से हिजरत को मदीने था यम द टोले मकी दुश्मनदार द टोले मकी जमा कट के बदश पे सूख समली दुश्मनदार सड़ी कट के बसम लो खबर कब है अजमाय वशनाद नन मेवलिद मालिक अखकार है ना वेदा सोरज जाले गुला गंदेवा विच बिजलीगर मुला चाडस खड़े दे ज दर्तले माना ची रिश्चा पे सोडस की जो न लगमा देखो अगर अली सरदार कौनैन वर्तवाई ए अली ज़ुख़ब बेगाल अज़म मदीने त हिजरत का उमा अबू बकर बमरा सराई जमा तालाशी बाली खलक बरा पसी गर्जी जमा कट के बसोक समली हजरत अली और तो फरमाया या रसूल अल्लाह अस्ता कट के बज प्रोते माँ जमा कट के खुबत प्रोते जगोरे द टोले मकी दुश्मनदार वो या रसूल अल्लाह काश जागा औरस खुदा रावली चिकम गशे तुरा पता चलीगी चिपागे जमा और मेघ गुश और तब बच इश्क देते हुए इश्क देते आई जंगे उहुद के द सरदार कौनैन गाख मुबारक शहीद की वैसे करनी पगरुनों की उसी की चलाई गड़ी साथ ली चावर तो छिपे मैंने दागा खुयो गाख मात शवे दाम बुरा वागस्ता दजान नयो गाख हुइस्त ब्याए हुए चाह से न जमाद महबूब पास गाख माती और मालान ले हुइस्त न पास नहीं हुइस्त ब्याए हुए चाह से न चाहत जाम नहीं हुई माता हुइस्त न द जाम नहीं हुइस्त लकेराल च पता न लगी च जमाद महबूब कम गाख माते खुराश दखले न टोलो बासना बपखपला पकेराश
عزیزانو راغلم ندی سردار کونین لیدلم ندی پنالی دو پی مائن دے پنالی دو حضور چه وفات کے دو وصیتی وکر چه عمران زما د وفات نرستو دا زما جو بابا پاس پغر کی یو اویسی قرنی اوسیگی زما د مرگ نرستو دا زما جو بابا غلیو سے اللہ حضور د وفات نباد چه جو بایو لڑا اوڑا اویسی قرنی تیوی د خدای بندہ سامل دکڑے دے جد محمد رسول اللہ دمرا منظور نظر وے ورتے وے اے عمرہ واللہ کا نور پوئے دا چیلے او گڑی میں ساتلی دی او دی زینب عاشق ما ورغلیم نیم لی دلیم امنو خدا میں وارد چی دا غاخ مبارک مات شوے نو ما خپل ټول غاخونه وست چې زما د محبوب یو نه نو زما خلک دې ټول نه عاشقی دته وای عشق دی الله عشق دړم بشپا خزا بچی دین د پارا قربانال سوال نه پیدا رنبا شپدا د واده حضرت حنزله رضی الله تعالی عنہ رنبا شپدا کٹ کے پروت تے استاد ملک د ودونو رنبا شپد څنګه د شرمیدلی ملک اوسېدو والاو ستاسو د ملک د واده ډومبه شپه څنګه الک سرا د دنیا لونډان لچران لوفران لپنګان رامرګری شي ټوله شپه پی وی سی آرونه ګوري ټوله شپه په دمتوب او کنجرتوب ګوري ټوله شپه په بلو پرنټونه ګوري ها دته دا دوی پیجن دا ټول قسم په خدای چې د سیارانتوب نه دی چې دی نه پیژني اشاره کوا دوی بنیاد ترسي اورے گیاوں الکا 13 ورځو کې د هندستان ډب چې راغله دا غسنامو ها یاد اوري دلیپ کمار ها اسوام خپنشه وعده دی او د واده ډومبه شپه الله اکبر کو د کټه ودل ناوی رونی ورستل چرتا ورته او بیبي په یو زړه کې دوه محبت نزای یا بتا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سرا خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت ناوی ورته وای چې حنزله ما خو پرنا کې لیدلم له د واده ډومبه شپه دی دا سملا د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې سملا ورته او ناوی والله کټینګې د شما اناوی ورته وای چې ما خو پرنا کې لیدلم نه
नो कतलारे वलता शहीद शुए नो जबद द क़यामत पौरज संगा पे जन्म चिदा जमा खावल नो हजरत हंजला लस्तूने उशलोलो वेल बीबी गोरा द क़यामत पौरज द मुहम्मद रसूलुल्लाह द निशान लांदे चिद चालस्तूने शलीद लेवी दा बस्ता खावल औ मंडी लाड़ो जंगी शुरू कर ची जंगी शुरू कर हंजला मु लगे दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हुजूर अलैहिस्सलाम हुक्म चिदो खुद शहीदान गुसल मवर कवा खपलो कपड़ों के दफन जिब्रील राग है वे या रसूल अल्लाह हंजलड़ू बश पदवा दुआ द कोरा चिरात लो गुसल नो करे नो माता अल्लाह हुक्म करे च हंजला बमले की गुसल वर कवी उस हदीस के राजी द हंजला नुम च मुहद्दिसीन जिक्र कई नो हंजला गसीलुल मलाइका अगा हंजला च मलेको वाला गुसल वर करे अजीजानो द इश्क दा मकाम दे च प इश्क के कुर्बान शे मलाइक बस्ता गुसल कोलो लरज आशिकी लंड होंदी तारीफ थे लंड हजरत अबू हुरैरा आशिक पर तमाम रिवायत द हदीस की द अबू हुरैरा ना ज़ियात रिवायत चाना नदी मनकूल वाले ज़का चले वने रोटे जामे ओबा खुराक स्काक दे सदे द खुदा बंदा जमा खुराक तमाम तन में द रंजू पसीर उड़वे तमाम तन में द रंजू पसीर उड़वे खुपमाद तुरुस्तर गुयो नजर वे जमा खुराक दस्तोर स्तर गुयो नजर बस चारा तो उगूरी मोड़म शम तंदम लाड़शी लिबास बिस्तार खुराक जमादार शौक में दादे च जमासी नवे और द मुहम्मद रसूलुल्लाह हदीस पे लिखले के दल स्तरगो में दद चेहरा अनवर तकतले दद पख्वा के उसे दले दामिश अजीजान वावर और पकुलाओ वगुनो वावर सुनियान मुनियान निश्ता सुनी तुम तासो पी जनीम ना सुनी ची पेज नहीं मामा सुनी तो अयोकली की मैं तकरीर कोलो 2 घंटे तेरे शुमाइल का सपू शुरू वेल खूब रखले कभी आदि मेहरबानी उकल मादी तो सुनी थी न पसुनी और न पमुनी भाई नमाज आंदई के पुछने साढ़े नाने दे वक्त कूजा पड़िया घर कूजा पड़िया ओ मुसल्ला भी पड़िया घर तू ओ मैं नहीं जानता है दिया बारीका नू कूजा नमाज मुसल्ला पड़िया घर तसा मुझ तस पोई गई दावे सरदर तवे
چې د مونځ غرض تر اوسه مونځ ګزارو نه دی پیژندلی د اسلام غرض تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پیژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پیژني په هغې فایده نه مرتب کېږي بل جنازې غرض څه دی هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وویل ما په ایمان وی جنازې خو دې ډېرې کړي وې علاو مال دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي ویل نه ویلي مې دي چې خدای ویې بخي مال دې ځای دې درد کړی دی که نه درد خو یې نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه امامان الله چې دې ځای دې نری غوندې درد کړی دی خدایم بې خو نه بس غرق یې غرق دا چا چې دا جنازې مونږ کې دا لا غرق دي دا بله ورځ غیبي جنازې چې کې دي دعا وکړئ خدای یې مخې جنت ورکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکه وه په ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پوه قسم زه خو صفا خبره هغه جنازې لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد وکړي چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم نه دې ځای دې درد ونه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسلام غرض تاسو نه پیژنئ اسلام څه ته وایي اسلام څه معنا شیعاګان ځان ته مؤمنان وایي مالکه مؤمن څه ته وایي مومن माना अमन देने वाला अमन देने वाला मोमिन दी तो बल्ला अमन वर्कोल मोमिन दामन इस्लाम समाना गर्दन नहादन मिन अहकाम अल्लाह ताला व रसूलिही द खुदा और द रसूल हुक्म ता गर्दन नहाद के दल ईमान से तवई वाह वाह तालिबान यही था सुन का तालिबानी तो तालिबी वाह ईमान से तवई शर्म पकार ईमान न पेजनी इस्लाम न पेजनी द बाजगुल कोता की शैतानत ला खो खतकड़े बिजलीगर मुला बांधे डस कोलो प्रोपेगेंडे ला खो खतकड़े पता सुबह डस कीगी पमा बन की जनाजे बम कोम टोल बमुर्दारे गई इंशाअल्लाहुल अजीज मा सकार ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاءالحق هم لاړو خدای دې وبخښي زه د ضیاءالحق لوی برخلاف په دې جماعت کې مې په دوو ټکو یې برخلاف اقتدار مې ته نه غوښت دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه دا چغې مه وه بلدا چې مولا پسې دا د سود د زکات پیسې مگر زوا مولیان راته خسیان کوا ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړه نه خپاوم دړه زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو مرګرو څومره چې په دې جاز کې کړی شوي دي خدای دې ټولو بخښي حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم د مړو نیک خصلتونه یادوئ چې سړی مړ شي مړي پسې به بد نه وی دا شرن ناجیز دي زما په خبره پوهېږي خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه
اوس سوال د ملک دی، سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی. عزیزانو شیعو تم وایي، سنیانو تم ویم، نور فرقو تم ویم، که پاکستان وو تاو زب سره د دلایلو جنگ مکو، که پاکستان نو زمون ملک نو نه به سنی وي او نه به شیعي. زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتې کړي. خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده، مونږ د ملک دشمنان نه یو. علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو، مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو، هغه ووی چې جوړ شو نو دعا ورته وکړي چې الله سالم لري اوس او الله تر کافی مودې پورې وچلي. دا د مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت ته، سوال د چا شخص پورې نه دی. ضیاء الحق کلاړو دعا وکړي چې الله یو صحیح نمائنده د هغه په ځای مونږ ته را پیدا کړي چې د دې ملک قانون قرآن کړي. ما ته وګورئ، تر هغې به یې پرېږدونه که فوجیان وي او که غیر فوجیان وي چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون هم قرآن کړی. تیار یې دې ته؟ زمونږ ټوله جګړه به دې دپاره وي چې د پاکستان قانون قرآن شي. عزیزانو شهید څه ته وایي؟ دا باس با سبا 12 بجے کوارټای کې بیا جلسې. تاسو به مهرباني کوئ راځئ. به ما مرایم خوږېده خو تاسو کې څوک ولیان ناست دي نو خدای اوس به ځئ کم خوا لاس اوچت کوئ، لاس اوچت کوئ. ګوره ما ته یو منټ لاس کوز کړئ. خدای ته وګورئ چې د خپله لاسه د هغې جلوسونه کامیاب نه کوي. ای خو مونږ سره جګړه په دې ده چې زمونږ جلوس کې لشل کسې او ټول خلک تاسو رانه دغه کړه غلي وځئ او نیغ کورونو ته ځئ چې هغې مو واته کسې او ځان باندې رایخي وای وهئ ځان ځئ. خدای مو بخښه چې تاسو فکر مه کوئ. دا جماعت قاری اسلم جوړ کړی دی او د ملنګانو غوندې به لوډ سپیکر ته ناستو در په درې خاورې په سرې خیر غوښتی چې تر څو پورې دی ژوندی دا جماعت د ده دی. که د علاقې خلق بغیرت شو او په دې غیرت نه کولو نو مونږ څه بلاوالي یو. بیا په دې لار به زه تېرېدمه او د ده چغې به مې په لوډ سپیکر اورېدې چې خیر به یې غوښته دا جومات یې جوړ کړی. دا ما وران هم لیدلی و، دا ما ډیران هم لیدلی و او دا ما اوس دومره آباد هم د ده په برکت ولید. عزیزانو دې کې مدرسه به هم د ده وي، محتمم به هم دی وي. که د علاقې خلق د پیسو تحمل نشي کولی، دارالقرا د مالګو منډۍ مدني مسجد چې یو عظیمه اداره د دین ده، د هغه ځای نه به مفت استاد راځي او دلته به سبق پړاوی. مفت تنخواه به قاری فیاض ورکوي او سبق به دلته پړاوی. که قاری فیاض هم دیوال نه ځان پناه کو مونږ به وله خیر غواړو او د هغه استاذ تنخواه به پیدا کړو. په دې خبره انتظامیه د ځان پوی کی او د ډي اس پي صاحب په نوټس کې دا خبره راغلی ده چې سړی پوی کا او سړی ګوره شیعه نه دي که تاسو هغې ته په غوسه شوي نه یئ، ځکه چې دا ورځې داسې دي شیعه نه دي. خدای مهرباني ده د پېښور شیعه او سني منځ کې تر اوسه نه تصادم شوی دی
او نه به کولو تپریدو. اسلام د دلایلو مذهب دی. زمونږ او د شیعو په یو ټکي جګړه ده او انشاءالله به په دلایلو سره حل کوو. هغوی وایي چې مونږ تیز عاشقان یو د امام حسین او مونږ وایو چې مونږ تیز یو. هغوی وایي چې مونږ تیز یو ځان وهي، مونږ وایو چې مونږ تیز یو د امام حسین او د رسول الله دشمنان وهو. کنه چې څلوېښت کاله د پاکستان وشو، دې غریبانو هم ځان والو نه بل له څپېړ نه ده ورکړې او مونږه د پاکستان د هر حکومت بیړه تباه کړه. یو حکومت رانه په سړیتوب نه دی تللی او نه به رانه ځي. ضیاءالحق صاحب وفات شو، زمونږ او د هغه ټول اختلافات ختم شو. دا یاد لرئ اسلام دا دی چې مړي پسې به د مړي بد نه وی، ختم شو. وایي جي دې نه پس پسې کېږي ملکه، دې نه پس څه وشو نو مونږ به هم بیا څه کېږو. څه دې وکړه هغسې به در غلام اسحاق مال غلام احسان ضیاءالحق خو بیا هم ځوان و منډه یې والی شوه، دا خو بوډا دی منډه هم نشي والی، دی به د ځان تماشه کوي. وی مارشالله ما نورې ما درې مارشاللاګانې تېرې شوې، دیوبندیت یې ختم نه کړه. که څلورمه رالم انشاءالله دیوبندیت به سینه په سینه جنگ کوي ورسره. زما عزیزانو عرض داو چې دې وخت کې ملک ته د یو عظیم بحران سامنا ده. اول ناول میں دا دعا دا چې یا الله زمونږ دې ملک کې خپلو کې بار قسم جنگ کو، خو یا الله د بار آفت نه په امان کې وساتي. ځکه چې د بار آفت پې راشي ملک نه وي نو مونږ به هم نه وي. که داسې نه ده ملک وي خو مونږ هم بیو، جنگ به مو کو، هر څه به وو. ملک نه وي مونږ به هم نه وي. نو د دې وجې نه بیرونی خطراتو به په اتفاق مقابله کوو. هغه که روس وي، که امریکا وي او که هندوستان وي. بیرونی خطراتو نه د زمونږ ملک خدای ساتي او ملک دننه داسې طاقت نشته چې د دیوبندیت مقابله وکړي. په آرام به تر هغې نه کینو چې تر څو پورې هم د دې ملک قانون قرآن کړی. ما انګو کې شیعه حضراتو ته ووې مال خبره واورئ، کور کې خبرې کوو پر ورورولۍ، جګړې نشته. د انګو ایسي ماته وي یاره جلکې ما په آرام کښېنه، زه یارېدو والا خو نه یم. اگر چې تاسو مې میاشت کې 3 ځله وجنئ بیا مې را ژوندی کوي، کله را باندې ډزې وکوي، کله را باندې څه وکوي، کله را تاسو د دا وس خدای درکا د دا پراپګنډې کوئ. زه که دا وایئ چې دی مړ شي نو د پاکستان هغه خلق به خوشحال شي چې د چا ښځې بربنډې ګرځي. دا 10 ورځې مو کتې د سنیانو ښځې ټوله شپه په دې مارکو به ګرځېدي، ګوډاګي به یې تړنه. دا ګوډاګی څه کوي بیختي وي په دې څه چل دی؟ په دې سید حسن پیر کې یو ګمبد جوړ دی، په هغې کې یو زانګو ده وړه غونه. نو دا ښځې ورشي زانګو له داسې ټیله ورکي او کاڼی راولي او داسې ورلړه کي. نو چې کاڼی ور وغورځېږي زانګو کې نو نورو ښځې مبارک شه مبارک شه. ولې وی کاڼی زانګو کې پرېوته زوی به دې وي. 5 پیرانو کې کم خیال کړی ونو ته جاروګانې لړه کوي.
نوې جارو یو سیال ته ونو ته لړک خو چې د چا جارو پاسون مبارک جارون خطا یو خراب غوندې ټکی را یاد شو خو نه بیا کوم ته په شرمونو شرمېږې بیا زمونږ ښځو چوري منلي وي نو ډم ځان سره کې او د چوري ټوکری په سریخي او د پنځو پیرانو لذي او ډولکی مخکې او زمونږ ښځې ورپسې وایي ما د پنځو پیرانو چوري منلي داسې ده که نه نو دا خلق خو مانه تنګ دي خو زه یې پرېږدم چېرته که زه مړ شم والله العظیم تاسو تستنیوالو د پاره به بل بجلیګر ملا پیدا شي که زه مړ شمه په خدای قسم ستاسو رازونو فاش کولو د پاره به بل ملا پیدا شي که دا دین په جناب محمد رسول الله پورې موقوف نو چا وفات شو هغه کار الله د ابوبکر صدیق ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د عمر ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د عثمان ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د حضرت علی ناغستو زمر شم ما نرستو ببل لکھا کروڑها علماء لوی لوی خلق موجود دی قادیانان خوشحاله ده چې عطا الله شاه بخاری وفات شو مونږ ته خلاص شو چا وفات شو الله غلام غوث هزاروی ورته پیدا غلام غوث هزاروی چې بوډا شو الله ورته مفتی محمود را پیدا مفتی محمود چې کمزور شو مولانا یوسف بنوری ورته را پیدا شو نو زنګل د زمرونه خالی نه اور زمانہ کې با الله سړی پیدا کړي او تاسو ته به د کونین زکا چې بنی آدم وي نو ډاکټر وي چې ډاکټر وي د طب علاج وي تاسو د بيدینه طب نیولې او د کونین ستنې په کوناټي کې درته وਹੀ هر ټیم چې خلاصې گئی بنا عزیزانو عرض میں داو چې شهید ستوي شهید د فعیل وزن دی فعیل وزن په عربي کې کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي دلته شهید په معنا د مشهود دی شهید ته شهید ولی وای زکا مشهود له بالجنه ام مشهود له بالملائکه شهید ته یا خو شهید زکا وای چې د ساکم ټیم کې اوزي نو دغه وخت کې ملائکی ورته ولاړي او په جنت کې خپل مقام ورته خي چې دا ستا زیاده سترګې دې پټېدل او دې مقام ته بلاړ نو شهید دا معنا اوس شهید د مرګ نه رستو حکم داده چې جامع بتنو بس لیکن ویزاد وینقص که جامع زیاتی وی تی کمی بکی که کمی وی پورا بے کی دری کپڑے او سرد وینو بے دفن کے دی کی سراز دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دی کی راز دا دے چی شہید چی د قیامت پا ورز را پاسی نو د دا وینه او د زخمونه به د مشک او د عنبرو په شان خوشبوئی کوي اس مړی به دا تقاضا نه کوي چې خدای ما بیا دنیا ته واست
واحد مڑے بشہیدی چی یا اللہ کاش چی پا دنیا کے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل خدا ازم مڑ کے دے او بیا جوندے کے دے مڑ کے دے او بیا جوندے کے دے قتل کے دے او بیا جوندے کے دے حدیث کے راضی سردار کونین نہ تپوسو شو چی د شہادت پا گولے او د شہادت پا تور او پا غشی چی چوک اولگی دے درد محسوس کئی سردار کونین فرمائل چی د شہید درد د تور او د غشی دم رئی لکه د سڑی خپکی چی از غیل آرش اس بل ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء والشہداء اللہ حرام کری دی پزمکا باندے بدنون دا انبیاء بدن چی دے غزمکا نخوری تر قیامت پوری بسالم پراتیوی او دا شہیدانو بدن چی دے اغا ہم زمکا نخوری تر قیامت پوری با پخپل وینو کے سالم پری عزیزانو یو بلا دا کار چکے در توکا خدایم پوئی کا پینو خبر پوئی شئی دا یو مسئلہ دا چی روح عرض دے او کا روح جوہر دے عرض اہل مناطقہ قائم بالغیر توائی او جوہر قائم بالذات توائی نو روح عرض دے او کا جوہر دے آیا دے قائم بالذات دے او کا قائم بالغیر دے دے جمہور علماء و مذہب دا دے چی روح چی دے دا جوہر دے دا عرض نہ دے دا جوہر دے او عرض نہ دے عزیزانو روح یو سوال ما بندی یو سڑیو کو لک خگو رئی ماتا چتا سوائی چپ قیامت کے با سڑے پا دوزخ کے واچولیش او پور کے بسوزی او مارانو پخلا کے با پجرندو کے دل کی گی او دا چل بکی گی او دا چل بکی گی او دا چل نو بنی آدمو خو گناہ کرے دا کہ پا قیامت کے پور سوزی او پجرندو دل کی گی دے غویانو میخو گڑورو چیلو دوی سے گناہ کرے دا چارا ورس پا لکونو کروڑونو علالیگی او پا کوڑو کی مکیگی کباپونا تی پخیگی خلق خوری پا اور باندی اوریتیگی دوی سے گناہ کرے دا پا دے سوال پوچھ ہوئی دا دے سے جواب دے تالے دے ہاں سو کتاب نہیں ہاں حفظ کے حفظونا ډیر کوي ور سره کتابونه هم وایي دا حافظان داسې مولا چرګک ټوپۍ په سر یې غوړ غوړ ګرځي نور په څه پوهېږي نه کتابونه وایي په دې خبره پوه شو چې دوی څه ګناه کړې ده چې دوی له دومره سزا ملاوي بني آدمو خو ګناه کړې علماء لکی چی تکلیف دا عذاب روح توی بدن تا نہیں دیکھو گو رہی زما دی بدن نا چی دا لاس غس کے دے زینے پریک دا دی لاس بدن سر تعلق ختم شی او دا لاس یو سے او تپ کوڑائی کی دے او کیمائی کی زما بدن لپی درد رسی ہاں جی تا نزی او تیکا پریکوم او اگا تیکا کی سیخ کیا چوم او پوری نیسم ستا بدن لپی تکلیف رسی
नरसी तकलीफ ताल्लुक लरी द रूह सरा रूह चे द बदन न कट शी दगा बदन कबिया पोर की वाचे औ के मके औ का टुकड़े के औ का उरीते रूह त पे तकलीफ न रसी सारवे चालाल की रूह ते कट शी ची रूह ते कट शी सारवी ताड़ू तकलीफ ही ना मां बदे खबर पोई शु बली ओ सवाल वो ये हिंदू दे जमुंग यो बुजुर्ग बांधे सवाल कुछ तासो मुसलमानान से जुल्म कवई मड़े रावालई और खाखी कई लांदे पजमका के खाशी चिंजी पकीऊशी मुर्दार शी बुयू नऊकी दस्ता सुसड़ी तोप दे पकार दा दे संग ची मुंगा कऊ लांदे लरगी और बांदी लरगी कीदू मड़े पमंस की तेल पिवाचो तिले वर्तकु इजा वजद फतला शाह रशी नेस्तो नाबूद शी बस खत्म न गंती जुड़ेगी न मुर्दारी ती जुड़ेगी न ती बुई जुड़ेगी फकीह हुआई दीनदुआन मुलाता च खबर दी ठीक करे खबर दी ठीक करे पकार दादे चिमड़े स्वजई और मुंगा गलती कऊ चे खाऊ हो यो खबर जमुंग दा रूह दादा आलम अरवान रागले आलम अरवाह ना चिराग अगदस्म के नवादो को दा बदन दस्म के न जोड़ दे मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा रूह द आसमान नरागे दस्म के ने वादो चवादे को पाल लेके दो दे वाद द हिफाजत द पारा अल्लाह पाक उब पैदा कर दे द खिदमत द पारा अल्लाह और पैदा कुछ दे वाद द पारा बरोटाए पखई कटवाए पखई पदे और ब पखी कठुने जोड़ कर कुर्साए मेजुना वगैरह रूह पस जवाब रा गए द आलम अरवाना चे वापस राजा रूह रवान दे वापस बदन प्रीगदी और द बदन द पारा नौकर दे जमका द बदन द पारा मोर दा उस रूह बदा बदन मोर तस्पारी का नौकर तब स्पारी हक द चा दे हिंदू हरियांश वेस्ता खबर टिक द मुंबम स्वजोले वे कुछ रूह पास रवान शो नो दे इंसाफ तकाजा दादा चिदा बदन दे चान आगस्ते दे अगत है वाला का नौकर ते माँ वाला का माँ पते खबर पोई अजीजानो बला खबर स्तामल दारी फितने मरकज दे दारी फितने यो शिया दे जमाशना दे मातेवी चित्ता सुप इमाम हुसैन पे साड़ू जाड़ ही ना माल जो ले आओ माल चिजमा जोए दोबाई ततली और प दोबाई के ढेर पैसे उगठी और राशि
خکرکولی په سری په جامع اغوستی ټاټ پاټ کې د جاز نه راکوش چې زه ورته داسې وګورم نو هلته په مزدورۍ خو یې خفه ومه لیکن چې اوس ورته وګورم جاړم به که خوشحالېږم نه سم ووایئ ولې دا دوبای موبای نه چې راشي که خیال کړی که نه دی کرکل مرکل په سری او تازه کراچۍ کې حجامت مجامت کړي که نه داسې ډېر غوړ زیړ راکوشي داسې نو زه به خاندم خوشحالېږم به ورغاړې بوزم سب به کم چې ماشاءالله زما زوی خدای کامیاب راوست نو مال ته په ایمان ووایه چې امام حسین په جنت کې دی که په دوزخ ټول ووایه نو په جنت کې مزې کې یو زه دلته ځان مې په والو مړ کو د دې معنا دا ده چې زه پې خفه یم چې په جنت کې ولې پیغمبر ویلی دی سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ اے مسلمان قوم امام حسن و حسین با پا جنت کے د جنت د نوجوانانو سردارانوی بیات سوئی ان فی الجنت نہرم من لبن ان فی الجنت نہرم من لبن لعلی وحسین وحسن په جنت کې د پيو یو ډیر عظیم نهر دی خدري کسانو د پاره بیوی چالا لعلی وحسین وحسن نو د حسین خدا مقام د بیبی فاطمه مقام با په جنت کې د ټولو بیبیانو سردار وي د بیبی عائشه مقام فضل العائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام اے صحابو د بی بی عائشہ فضیلت پټولو خزو دومره اوچت ته لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت پټولو روټو اوچت ای په جنت کې دی نو زه وجاړم ولې دی خدا مانا چې د باندې مې دا رتبه پیرزو نشي تاسو خو خوشحال شئ بلکې که لږ درته رښتیا ووایم ورته وایه چې ها اوس ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی چې جی لور و دوما یو 100 روپۍ مې پکار هغه ورشه حضرت عثمان ته ووایه چې 100 روپۍ راکړه ورغه رسول الله را لېږلی ما 100 روپۍ پکار هغه 100 روپۍ ورکړې چې راغی په 100 کارو نه شو بیا راغی صاحب یو 100 نورې پکار وی ورشه عثمان ته ووایه چې 100 خو د خدای په نامه راکړې وی او 100 د رسول الله په خاطر راکړه چې د رسول الله خاطر ورته وي هغه د ټولو خزانو کنجیانې ورته په جولای کې واچو وی د رسول الله په خاطر ټولې خزانې ستاش آراغه جناب محمد رسول الله تا وی د خدای په نامه خو یې 100 راکړې او ستا په نامه یې راته ټولې خزانې حواله کړې راوی غوښتو اے عثمانا زما په نامه دې 100 ورکړې ټولې خزانې حواله کړې او د خدای په نامه دې 100 ورکړې و یا رسول الله بأبي انت و امي زما مور او پلار دې لتا قربان شي
ستا په نامه مې ټولې خزانې ځکه ورواله کړې چې کته نه وی دا داسې ښه خدای به ماته چا ښودلی زه خو هغه عثمان وما چې په خپل دولت باندې به مې بوتان واغسته هغې ته به مې خدای وی کور مې د بوتانو ډکو دولت مې ټول په بوتانو باندې باج کړی و بوت به مې واغستو هغه ته به مې خدای وي نو که ته نه وی دا داسې ښه خدای به ما ته چا ښودلی وی نو زه وایم چې یزید سره م جوړه وکئ که یزید نه وی دا دومره مقام به امام حسین له چرته موندلی وی خدای هم خوار نه که نه قتل وکئ هغه ورځ مې ورته وی مان راځئ دا د شیعو مولیانو مونږ په یو کوټه کې ګیر کوي جنجال ټول مولیانو جوړ کړی سارا گن آیا بجلو کې ویرمنو سار ورته ایس ڈی او د ماښام ورته ایس ڈی او ویلی چې او مال روڈ تے فالٹ بجلی تے جا کے ڈھونڈو او لنک نہیں ٹھہر دے آئی چې تلی ګرځي شپې په یو بجه د لال کورتای په جومات کې 2 تارونه یو ځای شوي ٹھیک کا سار ته ایس ڈی او تپوس کوي چې آغا جی اور راتی کی ہویا فالٹ دا آغا ورته وی چې اوہو ایس ڈی او صاحب ساری رات پھر کے ساڑا بیڑا تباہ جو لال کرتی دے مسجد گیا سارا گن مسجد ہی جائے سارا گن مسجد ہی جائے ټول لیبر لے خوند ورکو په بجلیګر کې هلته وی چې پھر کیا ہے وی چې سارا گن مسجد ہی جائے سارا گن ساڑے چه هغه ورځ رانه چا تپوس کوي دا پلانې بزرگ دے دو تبلیغیانو برخلاف تبلیغ والا میں خبر اخلاص دا دزمک پسر د تبلیغ والا نا خډالا زما دی د خدای په ذات قسمی قبل چرتا شد دزمک پسر ما په دلی کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په روس کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په چین کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په امریکا کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په لندن کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په پاکستان کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه او ما په پاکستان کې د روټي خلاص تماشا ما تبلیغ فرق سده که مولای برخلافی مولا یہ پیر برخلافی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل پیر جی پیر پوڑی کی چی چوغاوا چی پا ایمانے وی ہم چرتا دا سڑی زوئی مونگ پا یو کمیس کی نہیں شوٹنگے دے مڑکی دا گرمائن پیر جی پیر خو مولانا اشرف علی تھانویو پیر خو مولانا حسین احمد مدنیو پیر خو مولانا رشید احمد گنگویو پیر خو مولانا قاسم نانوتویو پیر خو شیخ الہندو چه دا انگریز خلاف دا دیوبند بنیادی خیر دیوبند قلا جوڑا کرے وا دا انگریز دا وشتو دا پارا بیا دا انگریز ایجنٹی
په هندوستان کې چا کولا دغه پیرانو دی الوا خورو کول چا کولا فلال تاسو وکړه په لاس کاله د ضیا حکومت کې په سینیټرۍ او په منبرۍ څوک خرڅ شو د ضیا په غېږ کې کېناست شریعت بل څه شی و سوچه سمجه سکیمو داغه د حکومت د دوام او د بقا دپاره شریعت بل شریعت ته پاس کولی شي چې امریکې درته نه وي ویلي سرونه هم د چرګانو چټو شه قوم ولې دوکه کوئ ظالمانو دا قوم بال دی او مونږ بالران یو چې پار طرف یاړو دې ملک چې امریکې نه وي ویلی ته اسلامي نظام راوستی عقل وکئ لږ سوچ وکئ لږ سوچه سمجه سکیمو 50 लाख रुपए द कौमी और सूबाई असम्बली मेंबरानो वालिदी दा कौम बा वक्त रातलो सरा द दी मेंबरानो खपो की पुड़िया चोमो पर सरा को बेरा का 50 लाख रुपए दे सकड़े दलते यो मेंबर दे माते वे एक दो आदमी नहीं है कितने गरीब जे एक दो सैकड़ां पेज दे वहीं ते देवे मालैन ना आदवा सड़ी में पता मकड़ा माल का सैकल राजी वही वाले खुदा खुद दिन दुनिया खका दादवा कालो शू अल्लाह के रोले गली खुदा दे कुरान कमाल बेड़ा दे तबाशा मैं जे दो ककड़ा गरीबान बहुत सपोरे हुई जी जोड़ा साइकिल दो वाले माल का जो साइकिल स्वरेगा ममना दागत यो मेंबर 50 लाख रुपए वाली दी प्रेदम आमना चिकी मकड़ी में नहीं उस दा कौम गोरई का इलेक्शन सभा के दगा जाड़म मंदानवान बम्बियानी वली और इम्बवई में चिदद शुमले डेरे ख्वागी दी दगा मंदानू बबिया दे खार की नाजीजानो खबर और इस्लाम निश्ता न मुंग केश्ता न दुई केश्ता जमुंगा द खार द अकीदा द चे दोजख मोजख नहीं है इंजे दबका शबका मलवाने नहीं लेके केसी के बड़ा छोड़ा ते जन्नत मन्नत भी नहीं है इंजे बाग बड़ी चेन इन्होंने के बागा भी बड़ा छोड़े ते नहरान ते दरिया आवन ते फलाने ते कुछ भी नहीं नुश्ताई सम न मामा वारा कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की द आगा कौम शपारस बद मर्ग नरस्तु कुरान कवी राशे पदी पे खबर के लोय लोय उलमा दी लोय लोय खलक दे सुख सपेड़म नहीं कड़ी ताने तमंडक है मिर्जा वर्षे लिख ले मेरी रिपोर्ट इदी इंज करा मेरे ते बंदूक कटिस ते मनु थप्पड़ मारस पुलिस मंडी की आमरौनी पताना के द पेरंगी कानून ले पकचरों के द अंग्रेज कानून ले पादालतुनों के द अंग्रेज कानून ले पजुमातुनों के द कुरान और द हदीस और द खुदा और द मुहम्मद रसूलुल्लाह कानून स्ताज पदे सरक चासर लांजा पे खशी और ताने लद पेरंगी कानून ला मंडा के और जुमात लद खुदा कानून लरा मंडन के द मरंगा रुस्तो ओ मुल्ला एक 4 मलवाने 4.5 आओ ना मेरा प्यो मोयव दे पीछे खत्म करना ने असी तेरे कार आके 2 सिपारे पड़िए फिर 2 रुपए पकड़ा के ती कोई जोशे हुए चोल खुआ दे बख्शो मेरे प्यो पीछे 2 सिपारे ए मुल्ला इतने कम अक्ल निंगे कारी असलम इतना कम अक्ल निंगा
कि 2 रुपए तो 2 सिपारे तेरे प्यो पीछे बख्श दे, इधर अपने प्यो नु क्या होया। ए मुल्ला इतने कारी फयाज जड़े निमक मंडी बड़े तालिबान उस देखो उन्हें भी मनु किया कि मैंने तालिबान समझाया कि तिपारे खपल मड़ी पसे बखई और ओटा दी खड़ूस न हो po 2 रुपए बिया po 2 रुपए खो काउंसलर तारे तनशे बोतले काउंसलर बोतले शे दा गोलो जमादारान दा काउंसलरान द चुआड़ियानो जमादारान po 2 रुपए दे तारे तनशे बोतले ता po 2 रुपए कुरान रवान को और द खुदा पे मख के बप्लार पे खलासे खर बचिया दास्ता अकल दे सरदर पूरी निश्ता द खर सरदर पूरी तड़ले po 2 रुपए दे रिश्का न उड़ी 2 कदमा तो po 2 रुपए प्लार पशा के कुरान तो जन्नत ते पे बोझे खुदा हम ख्वार का सबला दरबानी शरीर तासु ख्याल रहे po 2 रुपए नो दे वजना सोचो के नन पाकिस्तान के द कुरान उम्र बीज़त किताब बल निश्ता नन पाकिस्तान के द हदीस उम्र बीज़त किताब बल निश्ता सुम्र स्पक और बीज़ता च कुरान और हदीस तक कतले कीगी दुम्र स्पक दियो डम नावल तन कतले ओ गोरे कम नुमाइश चे दे इंडिया डम रागले हो और द पे खबर खल को कम इज्जत वर करे हो वही पैमान दुम्र इज्जत हम कुरान ल चरता वर करे कुरान बांधे फैसले शोरो कई किनी तबाह की गई नन अखबार की दी चिद्रे औरजों के पटोल दुनिया की अजीम जलजला रातलुन के दा कप हिंदुस्तान के 1500 कसान और 5000 कोरोना जलजला तबाह कोले शी नो 5 करोड़ पाकिस्तान के जलजला तबाह कोले आसमानी आफत बदर बांधे राशि तबाह बशई गर्क बशई द तख्त लार बम बिया नहीं चे खुदा कम तरफ तो तख्तू द देवजना शिया हजरात सो चुके इमाम जाफर सादिक द इमाम अबू हनीफा उस्ताज हो सो फिक़ह जाफरिया कहता सो और ही कर फिक़ह जाफरिया इमाम जाफर सादिक द इमाम अबू हनीफा उस्ताज हो इमाम अबू हनीफा शागिर्दो राज़ई शिया हजरातो और सुनियानो चियाशु और पदे मल के दो उस्ताज और द शागिर्द द फिक़ह कानून रावल राशि के न के ईमानदार की चिल्ला सरवर की ओ बल्ला चे पाराम बन किनू चे द इमाम जाफर और द इमाम अबू हनीफा द फिक़ह कानून पाकिस्तान के नाफिज दा मुलियान न प्रीदी मावे तबलीग वाला दीन बे पैसे खैया कना रोटा खपल खुरी जामी खपल विंजी चे खपलिस आओ मुंगा और दा बुजुर्गान दीन पे पैसों खायू न मुंगा और तबलीग वाला के दा फर्क दे अगी बे पैसे खाई मुंगे पे पैसों खायू नवाए पैमान चे खसूक दी न अल्लाह दी तौफीक दर की देना खडल बलनिश्त देना खडल चीनी और मुला रागले हो मातेवी यो किताब अलमा मिशकात शरा बाजार तारबी वेला वे फजहब माया इले सूक अनाश्तर मिरकात शरा मिशकात मिरकात शरा अलमा
ما ورته ما تفعلوا به وانا ادرس المشکات فی الپیکنگ مشکات درس پڑھاوم په پیکنگ کې اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ چې درس نوزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم. 10,000 چینیان مې ویل مسلمانان کړي 10,000 مونږ دلته 10 کروڑه ټول کافر کړه مسلمان کړه میاوم نه ده خودی ہے کافر کو لگیا نو اللہ دی توفیق راکی. عزیزانو ستاسو د اخلاص برکتو چې دا یو سو ماتی ګوډي خبرې مې درته وکړي